بلخوا د بټخیلې مقامي سکول کې د نمایشي مهلې تابع هم شوي چې پکې طالب علمانو خپل پټ صلاحیتونه په ډاګه کړل. په دې موقع سېنیټر مشتاق احمد خان هم موجود و. هغوی دغه طالب علمانو صلاحیتونو ستاینه کړې ده. نور تفصیل ګورو زموږ همکار سید زمان سبا په دې رپورټ کې. دا خوندوره نمایشي میله د بټخیلې په ځای سکول کې لګېدلې ده چېرته چې طالب علمانو په ساینس او آرټس کې د غوره پوهې پس مختلف ماډلز جوړ کړي دي کم چې د ډېر توجه مرکز جوړ شوی دی. دې نمایشي میله کې طالب علمانو ملي نغمې، ترانې او ثقافتي خاکې هم وړاندې کړي کومې چې د دستوري خوند یو په دوه کړو. सजाते सजाते तेरी हसरतों में तेरी चाहतों दस्तूरा के सीनेटर मुश्ताक अहमद खान, सेक्रेटरी इतलात अरशद अली खान, डिप्टी कमिश्नर शहाब मोहम्मद खान او د ادارې ډایरेक्टर امجد علي شاه د لګیدلي ستالینو معاینه وکړه او د ځوانانو د صلاحیتونو ستاینه وکړه. دستوري ته سینیټر مشتاق احمد خان په خپل وینا کې ویل چې هغه قانون تل په برزي چا کې چې د مقابلې رهجان وي طالب علمانو له پکار دي چې ځان کې دارنګه صلاحیتونه پیدا کړي. سیکریټری اطلاعات ارشد علي خان هم خپل وینا کې په طالب علمانو زور راوړو چې د نصابي سرګرمو سره د هم نصابي سرګرمو اړخته خصوصي پاملرنه وکړي. ډایरेक्टर امجد علي شاه خپل وینا کې زیاته کړه چې دا وخت د رټې د تعلیم نه بلکې د عملي زده کړو دی. دنیا که ترقی کړي نو وجه دا ده چې په مورنۍ ژبه کې ورته عملي ښودنې شوي دي. که چېرې زموږ وطن کې هم په مورنۍ ژبه کې د زده کړو عمل شروع شي نو زر ده چې طالب علمان به ډېر په وړاندې تګ وکړي. سید زمان سبا هم پښتون ملکن.